هغه وی رضی الله عنها خوله بنت حکیم وی زه ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې ورغلم د هغه کور ته نو په کور کې ام رومان ناسته وه د هغې د ابوبکر صدیق بیبي او د عایشه رضی الله عنها مور وی ما ورته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلې یم ستا لور غواړي عایشه هغې ورته وی ودیدتو دا خو زمونږ هم ارمان دی خو صبر وکړي چې ابوبکر راشي دې ځای نه ګوره دا یو فایده د ادب مشر خاوند دی دا یو نیمه ښځه د ځان نه سړی جوړ کړی رشتې پکې هم طی کي او چې خاوند راشي مبارک شوي ما خو هغوی ته خبره کړې ده یعنې سړی دی دی مشر دی 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 رشتې تړي ښځه ډېرې دي نن سبا دا ښځې یو بل سره خبرې کوي سړي خو سړي صرف خبرې کوي بیا وی لاړ شه فریج به والي کټ به راوړي او کپړې به راوړي او دغه به راوړي هغه هم بیا وي یو مبارک شه بس کار وشو سړی سړی دی ښځه ښځه ده ښځې به دې کې څه کار مشوره شتي چې خاوند له مشوره ورکړي چې دې کې ښه خبره دا ده یا دا ښه نه ده دې حده پورې صحیح ده امر فیصله د ښځې په لاس کې نه ده دا به سړی کوي سړی مشر دی الرجال قوامون علی النساء دا نن سبا د ډېرو چې دا ښځې په ځان باندې مشرانې کړي د کور خرچه دا هم ښځه چلوي اکثر دی هم ښځې ته ولاړې یو 100 روپۍ دې راکوه سړي پورې دا مزه کوي چې د ده د کور فیصلې او د ده ښځه د ده لوڼه د ده خویندې ټول دا وایي چې څو پورې پلانې نه وي نو دا کار نه کېږي داسې سړی مزه کوي خو د هغه ښځه به کوي چې هغه ښځه خو د خاوند د قدر نه خبرې لکه څنګه چې ام رومان ده